الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وکټوري وابیان په احنافو په اهل سنت والجماعت باندې دا اعتراض کوي چې د بخاري او د احادیثو د نورو کتابونو پښتو فارسی او اردو ترجمه راووتلې نو اوس مذهب ته څه ضرورت دی؟ نو تاسو به ورته یو څو جواب ورکوئ، خو اول یو واقعه درته ذکر کوم. زه د هجرت په وخت کې یوه ورځ د پیښور د چغرمټۍ اصحاب بابانا باړې ته روانم. هلته مې د هاشمي په نوم مدرسه کې طالبانو ته په رمضان کې د قرآن کریم تفسیر کولو. نو په ډاټسن کې لاندې په سیټونو کې ځای نه و، نو د ډاټسن په چت کې ناستم. په څنګ کې را سره یو بل وابیم کې ناستو. دا ځوانو په سر باندې خولۍ نه وه، سر یې لوڅ او پیکې هم انګریزي و، ږیرې هم لنډه کړې وه. او ما ته یې ویلې چې زه به ډبیرې ته روان یم د سیفن مدرسې ته. هلته د غیر مقلد عبدالسلام رستمي سره د قرآن تفسیر او ترجمه کوم. نو دا سوال اول هغه زمانه کړی. هغه ما ته ویلې چې د احادیثو د کتابونو ترجمې راووتلې. نو زه هغه ګورم، زما نور تقلید ته ضرورت نشته. نو ما ورته ویلې چې د قرآن هم تفسیرونه او ترجمې راووتلې، نو عبدالسلام رستمي ته ولې ور روانې د قرآن تفسیر د هغه سره ولې کوې؟ او دارنګې مې د ده د خاموشه کولو دپاره هغه جواب ورکړو کوم چې ما د شیخ صاحب حسن جان شهید رحمه الله د بیانونو نه اورېدلی و. او هغه دا چې پښتو اردو او فارسي ترجمې خو یوازې د حدیثو د کتابونو نه دي راوتلي، بلکې د طب د کتابونو هم شته. هغه هم ګوره او خپل علاج په خپله کوه، ډاکټر ته څه ضرورت دی؟ د مستریتوب کتابونه هم شته، هغه ګوره او خپل ګاډی په خپله جوړوه، نو مستري ته څه ضرورت دی؟ د خیاطۍ او درزیتوب کتابونه شته، هغه ګوره او خپلې جامې په خپله ګنډه، نو بیا خیاط ته څه ضرورت دی؟ او که په دې معمولي شیانو کې یوازې د کتابونو په کتلو باندې اکتفا کول ځان د هلاکت کندې ته غورځول وي، نو د دین په معامله کې څرنګه نه دي؟ آیا دین له دغو شیانو کسبونو نه سپک دي؟ آیا په دې شیانو کې سپیشلیست ته ضرورت دی او په دین کې سپیشلیست ته ضرورت نشته؟ اوس به د الله پاک په توفیق باندې د لږ تفصیل سره درته ذکر کوم. هغه دا ګوره کله د حدیث په ظاهر باندې عمل کول، یو حدیثي د حدیث ظاهري معنا یې ویي، نو ته اوس د دې حدیث په ظاهري معنا باندې چې عمل وکړي نو دا به بالکل سخته ګمراهي وي. امام ابن عبد البر المالکی رحمه الله فرمایي: واما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من اهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة اهل العلم. جامع بيان العلم جلد 2 صفحه 128. یعنی د حدیثو طلب بغیر د پوهېدلو نه په معنا د هغوی او بغیر د تدبر نه دا مکروه دي، لکه څرنګه چې اکثره خلک نن سبا کوي. ګوره یو سړی د بخاري په جلد اول صفحه 25 کې یو حدیث دی، ترمیزي جلد اول صفحه 11 کې دی، او مشکات جلد اول صفحه 40 کې دی. حدیث پکې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړي نه باد ووتل نو تر هغې اودس نه ماتیږي تر څو چې اواز نه اورېدلی او یا تر څو چې بوی نه محسوس کړی، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تر څو چې اواز نه اورېدلی نو په باد اودس نه ماتیږي، او تر څو چې بوی نه محسوس کړی نو په باد اودس نه ماتیږي. نو یو سړی زکام دی او په غوږو کون دی، اواز نه اوري او دماکي کوي او دارنګې بوی هم نه محسوسوي، نو دا به اوس تیزونه او پسکۍ اچوي او وایي چې په حدیث کې راغلي چې تر هغې اودس نه ماتیږي تر څو چې اواز وانه اوري یا تر څو چې بوی محسوس نه کړي. نو آیا دا به عمل بالحدیثي او آیا دا به ځان د هلاکت کندې ته غورځول نه؟ نو په دې کې یو سپیشلیست او په دین باندې پوه ته ضرورت دی چې هغه تا په دې باندې پوه کړي چې حتی یسمع صوتا او یجد ریحا څه معنا ده. دارنګ یو بل مثال دی د غسل په باره کې راځي. بخاري جلد اول صفحه 9 کې یو حدیث دی: اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیه کلتیهما. یعنی زه په دواړو لاسونو په خپل سر باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي 3 لپې اوبه اچوم، نو دا غسل شو چې په سر 3 لپې اوبه اچوم. اوس د دې ظاهري معنا دغه ده، نو یو وابي وکټوري به راځي او د دې په دې ظاهري معنا به عمل کوي او په سر به 3 لپې اوبه اچوي او نور بدن به نه وینځي، نو آیا دا به عمل بالحدیثي؟ حالانکه دې کې اوس د دین سپیشلیست ته ضرورت دی چې هغه ته پوه کړي چې دلته د ټولو احادیثو نه تا ته یو نچوړ راوباسي، هغه دا چې ټول غسل لکه په بل حدیث کې بیا راځي چې ثم یفید علی سائر جسده. دارنګې په بر صغیر کې قبله مغرب طرف ته ده، افغانستان، پاکستان، هندوستان کې قبله مغرب طرف ته ده، مونږ مغرب طرف ته مونځ کوو. نو که دلته یو سړی د مغرب طرف ته اودس ماتې کوي
او د بخاری شریف په جل اول صفحه 26 کې یو حدیث دی چې شرقوا غربوا پیغمبر علیه السلام فرمایي د مشرق او یا د مغرب طرف ته اودس ماتوي. نو آیا دا به عمل بالحدیث؟ حدیث کې خدا راغله چې مشرق ته اودس ماتوي یا مغرب ته اودس ماتوي. نو اوس به یو وبي وکټوري راځي او د دې حدیث په ظاهر به عمل کوي او پاکستان کې به مغرب طرف ته په اودس ماتي باندې کینی. نو آیا دا به عمل بالحدیث او کزان به د هلاکت کندې ته غورځول وي؟ ما په لاهور کې د وابیانو یو لوی مولاو هغه ته ما ویلي چې په بر صغیر کې هندوستان، پاکستان او افغانستان کې قبله کم طرف ته ده؟ او ما ته ما ورته ویلي چې جواب صرف د قرآن د آیات نه راکا او یې د پیغمبر علیه السلام د حدیث نه ما ته جواب راکا. ځکه ستاسو اصول دو دي، قرآن او حدیث. په دې دواړو کې ما ته وښیه چې پاکستان کې قبله کم طرف ته ده. نو هغه ما ته وایي چې پاکستان کې قبله مغرب طرف ته ده. نو ما کم آیات کې راغلی دي یا کم حدیث کې راغلی دي چې پاکستانیان د مغرب طرف ته مونځ کوي یا د افغانستانیان مغرب طرف ته مونځ کوي یا د هندوستانیان مغرب طرف ته مونځ کوي؟ نو هغه ما ته وایي چې قرآن او حدیث کې خو نه دي راغلي، خو اهل جغرافیه داسې وایي چې بر صغیر کې قبله مغرب طرف ته ده. نو ما ورته ویلي چې دا خو د اهل جغرافیه او تقلید شو، دا خو د حدیث نه مخالفت شو. حدیث کې خدا سي راځي شرقوا او غربوا او د اسمات مشرق او مغرب ته کوي. مشرق او مغرب ته قبله نه ده بلکې دا د او د اسماتي طرفونه دي. نو حدیث کې خدا راځي. نو دا ما ته وایي دا وبي وایي دا حدیث خو د اهل مدینه په باره کې دی. نو ما دا چا ویلي دي؟ آیات کې راغلي دي چې دا د اهل مدینه په باره کې دی او که حدیث کې راغلي چې دا د اهل مدینه په باره کې دی. وایي نه آیات او حدیث کې خو نه دي راغلي لیکن علما داسې وایي. نو ما وایي دا خو بیا د علماو تقلید شو. وینا دا تقلید نه دی بلکې تحقیق دی. نو ما دا خو نقل د تحقیق دی، پردی تحقیق دی را نقل کړم، دې ته تقلید وایي. نو زه وابیانو ته اوس هم چیلنج ورکوم چې د خپلو اصولو مطابق دی په بر صغیر کې صرف قبله ثابته کړي چې قبله کم طرف ته ده. د اهل جغرافیه او تقلید دی نه کوي. نو عرض مې دا و چې حدیث کې خدا راغله چې شرقوا او غربوا، مشرق طرف ته اودس ماتې کوي یا مغرب طرف ته اودس ماتې کوي. نو اوس د دې بخاري د حدیث معنا خو دغه ده. نو اوس به یو وبي وکټوري راځي او د دې په دې ظاهر به عمل کوي، مغرب طرف ته به اودس ماتې کوي، نو ځان به د هلاکت کندې ته غورځوي. نو په ظاهري معنا اکتفا دلته نه ده پکار. دارنګي ورځ امهات المؤمنین رضی الله عنهن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په مونږ کې بل تا سره اول ملاقات د چا کیږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اطول کن یدا. بخاری جلد اول صفحه 191، مسلم جلد 2 صفحه 291، یعنی د چا لاس چې وګود وي. نو امهات المؤمنین اول کې پوه نه شو، د دې حدیث ظاهري معنی راواخیسته، یو د بل سره لاسونه مقایسه کړه. نو د حضرت سعودي لاسونه اوږده. امهات المؤمنین فرمایي چې وروسته مونږ پوه شو چې د دې حدیث ظاهري معنا نه ده مراده بلکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مراد سخاوتو. اطول کن یدا یعنی په تاسو کې چې څوک ډېره سخی وي او په ازواج مطهراتو کې ډېر سخاوت د حضرت زینبو. نو اول بیا دا وفات شو. نووي شرح مسلم جلد 2 صفحه 191. دارنګه احادیث بعضی منسوخ هم دي. نو ظاهري معنا د منسوخ حدیث باندې به عمل کړي او ځان به تباه کړي. نه دا به مجتهد په دې پوي کوي چې دا حدیث منسوخ دی. مثلا په بخاری جلد اول صفحه 10 کې د حضرت عثمان رضی الله عنه روایت ده چې کوم سړی چې د خپل میرمنې سره هم بستری وکي او انزال ونشي نو غسل پرې فرض نه ده. حالانکه د دې حدیث په ظاهر باندې عمل کول هلاکت ده او ځان د گمراهی کندې ته غورځول دي، ځکه دا حدیث منسوخ ده. همدارنګه قرآن او حدیث کې ټولې مسلې صراحتا نشته. ګورې صراحتا خیال پکې قید پکې خیال کې ساتئ. بعضې وابیان په موږ دا تهمت لګوي چې دوی وایي چې دین قرآن او حدیث کې نشته، قرآن او حدیث ناقص دي. داسې موږ نه وایو. موږ داسې وایو قرآن او حدیث کې ټول دین دی، خو څه پکې صراحتا دی او څه پکې تعلیلا دی. صراحتا پکې ټول نشته بلکې څه صراحتا دی او څه تعلیلا دی. د مثال په ډول مونږ په احقاق الحق کې 280 پوښتنې لیکلي دي یوازې د مانځه په باره کې، او د هرې پوښتنې په جواب کې 1 کروڑ روپۍ انعام دی چې هر وابي د خپلو اصولو مطابق جواب راکړو. اهل حدیث کې 2 اصول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یعنی په جواب کې چا ماته حدیث ولیکلو یا آیات ولیکلو 280 تپوس دي، نو 280 کروڑه روپۍ شو. نو بیا د انګریزانو تم ضرورت نشته چې د مسلمانانو په مابین کې بې اتفاقي خپره کړي. انګریزانو ډالرو هضمولو ته ضرورت نشته. راشه یو سوال حل کا او 1 کروڑ روپۍ انعام حاصل کا.